السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به وي. ډېر خلک تپوس کوي د افغانستان کرکټ مینوال چې یاره د سبا د زیمبابوې او د افغانستان ټیسټ چې کوم سیریز دی نو سبا آغاز کیږي د اولنۍ ورځې. نو سبا ملګري وایي چې یاره باران سی حساب دی، نو باران پکې تقریبا ماسپښین نه بعد راتلو کې دی، خو لوبه به همدغه 1 بجه چالو کیږي او یوازې د زیمبابوې او د افغانستان لوبه سبا نه ده، سبا د پاکستان او د ساوث افریقې لوبه هم ده. نو د پاکستان ساوث افریقې په لوبه کې خو باران نشته او د زیمبابوې او د افغانستان په لوبه کې تقریبا دغه 40-50% باران امکانات دي. نو سبا لوبه کې خو دومره باران نشته د زیمبابوې او افغانستان په میچ کې، او بل ورځ امکانات ډیر زیات دي. نو سبا لوبه به انشاءالله کیږي، سبا په 26 تاریخ د زیمبابوې او د افغانستان 1 بجه به دغه لوبه چالو کیږي او د پاکستان او ساوث افریقې ټیسټ سیریز دي د دواړو، د افغانستان او د زیمبابوې دي او د پاکستان او د ساوث افریقې دي. نو دا دواړه لوبې په 1 بجه چالو کیږي. چې کوم لوبه خلک ګوري د پاکستان کرکټ مینوال د پاکستان لوبه به ګوري او د افغانستان د کرکټ مینوال به د افغانستان ګوري. نو ښې لوبې دي، زبردستې لوبې، موږ خو به دواړه انجوی کوو. یو به ګورو نو هغه چې تنګیږو، لکه مطلب د افغانستان لوبه به راواړو لایو چې هغې نه خوند او مزه اخلو، نو بیا به ورپسې د پاکستان راړو، بیا به د افغانستان راړو. نو موږ به ګورو چې څه وایي، سبا به بیا کمنټ ورکوو، خپله رای به ورکوو چې څه وایي، څوک به ګټي. نو سبا ورځې به پته لګي. خو دا دوستانو یو میچ چې دی دا په 5 ورځو مشتمل دی، لکه په 5 ورځو کې به دا ختمیږي. نو د افغانستان 10 ورځې دی او د پاکستان هم 10 ورځې دی. نو د کرکټ سبا انتظار کوي، لوبې به ګورو. بل چیمپئن ټرافي ده، هر ټیم هر ملک چې کم دی هغې کلاړیان برابري، او چیمپئن ټرافي یو غټ ورلډ کپ دی، دې ته خپل کلاړیان برابري چې یاره دغه چیمپئن ټرافي به څوک ګټي. نو الریډي انګلینډ خپل سکواډ هم اعلان کړی دی، انګلینډ ډېر تیز دي، مخکې سره سکواډ چیمپئن ټرافي ته اعلان کړی دی. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته مې د الله په امان.